اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله دې وکړي چې جوړ روغ د روغتیا جامې په تن ولرئ. نوم مې رفیع الله تخلص حبیبي کوم. ټولګی مو 12 مضمون مو کیمیا، موضوع مو د ګرینارګ ترکیبي تعامل او د الکولو د لاسته راوړلو مختلفې طریقې. تیر درسونو کې ګرانو زده کوونکو موږ تاسې ایسیټریفیکشن وستو، د هغې ترڅنګ مو د الکولو لاسته راوړنه وه په صنعتي یا مصنوعي طریقه باندې. د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ د موږ تاسې موضوع چې کومه ده د ګرینارګ د ښودونکي ترکیبي تعامل. ویکتور ګرینارګ یو مرکب جوړ کړی و چې نوم یې و الکایل مګنیزیم هلاید. الکایل مګنیزیم هلاید دغه مرکب ته موږ تاسې ویکتور ګرینارډ ښودونکی ویلو. داسې وي د ګرینارد مرکب او الدهایدونو له تعامل څخه دویمي الکول لاسته راځي. که چیرې د ګرینارد مرکب د الدهایدونو سره تعامل وکړي پر پایله کې دویمي الکول ورڅخه لاسته راځي. د همدغه کیمیاوي تعامل لپاره زه تاسې تختې په مخ باندې یو مثال کاروم. په دې ډول سره دی که چیرې الدهایدونه راواخلو، آر رابطه کاربون دوی رابطه د اکسیجن سره یوه د هایدروجن سره، دا د الدهاید عمومي فرمول دی. دغه د ګرینارګ او د الدهاید کوم تعامل چې دی د دې عمومي شکل زه تاسو ته لیکم: جمع الکایل مګنیزیم هلاید. دو مرکب ته موږ تاسې د ګرینارګ ښودونکی ویو. د ویکتور ګرینارد ښودونکی چې کوم دی دا د الدهایدونو سره تعامل کا، پر پایله کې داسې یو مرکب جوړوي چې آر رابطه کاربون رابطه اکسیجن رابطه مګنیزیم هلاید رابطه الکایل گروپ رابطه هایدروجن. داسې یو منځنی حالت یا په دې ډول سره یو بل مرکب لاسته راوړي. د دې مرکب نوم چې دی الکایل مګنیزیم اوکسی هلاید هم ورته ویلی شو. که چیرې دغه مرکب وروسته هایدرولیز کړو، څه رقم ته یې کړو؟ هایدرولیز یې کړو د اوبو په واسطه سره. ایچ رابطه او ایچ، اوبه موږ تاسې په دې شکل سره لیکو. په اوبو کې دغه د هایدروجن ساحه چې کومه ده دا مثبت، دا ساحه څه ډول ده؟ مثبت. دا ساحه کوم چارج لري؟ منفي. همداسې دغه کوم مګنیزیم چې دی دغه مګنیزیم خپل الکترون اکسیجن ته ورکوي. اکسیجن دغه ساحه قسما منفي چارج غوره کوي، مګنیزیم دا ساحه قسما مثبت چارج غوره کوي. اوس دغه مثبت چې کوم دی د دغه منفي سره اړیکه نیسي، دغه مثبت چې کوم دی د دغه منفي سره اړیکه نیسي. په دې ډول سره چې الکایل رابطه کاربون رابطه الکایل پاس هایدروجن پر وصل و رابطه اکسیجن و د هایدروجن مثبت ورسره یوځای شو. او ایچ جمع مګنیزیم مثبت و هایدروکسی منفی و هلاید. مګنیزیم هایدروکسی هلاید. د کیمیاوي تعامل پر پایله کې دویمي الکول ورڅخه لاسته راغلل. کوم الکول ورڅخه لاسته راغلل؟ دویمي الکول. نو دا یو عمومي شکل شو. که چیرې موږ تاسې په دې باندې یو مثال ولیکو په دې شکل سره. آر ته یو قیمت ورکړو CH3 په خپله خوښه، CH3 رابطه کاربون دوی رابطې د اکسیجن سره یوه د هایدروجن سره. ایتانال یا ایتایل الدهاید جمع. آر ته قیمت ورکړو CH3 رابطه مګنیزیم هلاید ته برومین قیمت ورکړو بروماید. د کیمیاوي تعامل پر پایله لومړی جوړوي CH3 رابطه کاربون CH3 رابطه اکسیجن مګنیزیم بروماید، یو هایدروجن پاس دلته واسه جمع. که چیرې همدغه مرکب وروسته موږ تاسې هایدرولیز کو، ایچ رابطه او ایچ لکه پورته شکل کې چې موږ تاسې ولوست. دغه مرکب د هایدرولیز څخه اوبو ساحه هایدروجن مثبت، د اوبو دویمه ساحه هایدروکسیل منفي. مګنیزیم خپل الکترون اکسیجن ته ورکوي، اکسیجن قسما منفي، مګنیزیم قسما مثبت چارج ځان ته غوره کوي. دغه منفي د دغه مثبت سره د منفي د دې مثبت سره اړیکه جوړوي په دې شکل سره. CH3 په خپل ځای باندې لیکو رابطه کاربون و مولیکولو رابطه هایدروجن
لاندې خواته CH3 رابطه اکسیجن منفي و د دو هایدروجن مثبت سره اړیکه ونیوه جمع مګنیزیم مثبت ته مګنیزیم هایدروکسی بروماید پر پایله کې دویمي الکول ورڅخه لاسته راغلل شی ورڅخه لاسته راغلل ایزوپروپایل الکول یا دویمي الکول ورڅخه لاسته راغلل دویم داسې وي د ګرینارد ښودونکی له میتانل یا پارم الدهاید ګاز سره تعامل کا د کیمیاوي تعامل پر پایله کې اولی الکول جوړوي په دې ډول سره که چیرې موږ تاسې میتانال یا د الدهاید لومړی مرکب راواخلو فارم الدهاید هم ورته ویل کی میتانال H رابطه کاربون دوی رابطه د اکسیجن سره یو د هایدروجن سره دغه مرکب ته موږ تاسې فارم الدهاید یا میتانال ویو جمع دا یو ځای کې وو د الکایل مګنیزیم هلاید د ګرینارد د معرب سره پر پایله کې داسې یو مرکب تشکیلی وي چې هایدروجن رابطه کاربون رابطه هایدروجن اکسیجن مګنیزیم هلاید CH د CH درې په ځای باندې موږ تاسو کولی شو مغلطه د R قیمت وضع کو R په دوه شکل سره که چیرې دغه مرکب اوس هایدرولیز شي H رابطه او H په موږ شکل باندې لکه پاسټیک میکانیزم موږ تاسو اجرا کو نو که چیرې دغه مرکب هایدرولیز کو په پایله کې تشکیلی وي هایدروجن په خپل حال باندې رابطه کاربون رابطه هایدروجن رابطه د R په ځای باندې موږ تاسو کولی شو قیمتونه وضع کو R رابطه اکسیجن د هایدروجن مثبت سره اړیکه نیسي جمع مګنیزیم هایدروکسی هلاید دا عمومي شکل اولی الکول ورڅخه لاسته راغلل کوم الکول ورڅخه لاسته راغلل اولی ځکه په کاربینول کاربون یو الکایل ګروپ اصل دی نو دغه الکول ته موږ تاسې پرایمري الکول ویایو دا یو عمومي شکل که چیرې یو مثال ور باندې ولیکو په دې ډول سره H رابطه کاربون دوی رابطه د اکسیجن هایدروجن سره فارمالدهاید یا میتانال جمع د R په ځای باندې ولیکو CH3 رابطه مګنیزیم د X په ځای باندې ولیکو برومین پر پایله کې هایدروجن رابطه کاربون CH3 رابطه هایدروجن اکسیجن مګنیزیم بروماید جوړوي جمع که چیرې همدغه مرکب هایدرولیز کو دا ساحه مثبت دا ساحه منفي دا ساحه مثبت دا ساحه منفي مثبت منفي سره منفي د مثبت سره اړیکه نیسي په دې ډول سره جوړوي چې H رابطه کاربون CH3 رابطه OH رابطه هایدروجن جمع مګنیزیم هایدروکسی د هالوجن اتوم څه شی وو برومین وو مګنیزیم هایدروکسی بروماید پرایمري الکول اولی الکول ورڅخه سره کم تشول لاسته راغلل دریم داسې وی که چیرې د ګرینارد مرکب لکیتونونو سره تعامل وکړي دا د ګرینارد مرکب شو لکیتون سره تعامل وکړي پر پایله کې دریمي الکول ورڅخه لاسته راځي که چیرې د ګرینارد مرکب لکیتونونو سره تعامل وکړي پر پایله کې دریمي الکول جوړوي مثلا که چیرې کیتونونه راواخلو R رابطه کاربون دوی رابطه اکسیجن یو د R سره دا شولو کیتونونو عمومي یا مجموعي فرمول که چیرې دا جمعي تعامل وکړي الکایل مګنیزیم هلاید د ګرینارد د معرب سره پر پایله کې R رابطه کاربون رابطه R اکسیجن مګنیزیم هلاید په نوم یو مرکب جوړوي که چیرې همدغه مرکب هایدرولیز کو H رابطه OH په اوبو کې دا ساحه منفي دا مثبت مګنیزیم خپل الکترون اکسیجن ته ورکوي ولې اکسیجن ته ورکوي ځکه اکسیجن الکترونیګاتیو دی دا ساحه قسما منفي مګنیزیم قسما مثبت چارج غوره کوي نو مثبت چارجونه د منفي چارجونه سره یو بل جذبوي په دې ډول سره لیکو چې R رابطه کاربون رابطه رابطه اکسیجن منفی هایدروجن مثبت OH جمع مګنیزیم هایدروکسی هلاید دریمی الکول ورڅخه لاسته راغلل ترشري الکول چې د ټي ای په توري سره ښودل کی
دریمي الکول مو ځکه ورته وي په کاربینول کاربون 1 2 3 الکایل ګروپونه وصل وو. دا یو عمومي شکل شو. یو مثال ور باندې لیکو. مثلا لیکو CH3 رابطه کاربون 2 رابطه د اکسیجن سره CH3 دای میتایل کیتون پروپانون یا اسیتون چې وروسته بیا لوستل کیږي جمع د R په ځای به ولیکو CH3 رابطه مګنیزیم د X په ځای باندې به ولیکو برومین پر پایله کې جوړوي CH3 رابطه کاربون CH3 رابطه اکسیجن مګنیزیم بروماید جمع. کچری همدغه مرکب هایدرولیز کو د اوبو په واسطه H رابطه OH پورتنای میکانیزم دلته هم صورت نیسی په دې ډول سره جوړوي CH3 په خپل حال باندې رابطه کاربون رابطه CH3 پورته خواته رابطه CH3 رابطه اکسیجن منفی و د دغه هایدروجن مثبت سره اړیکه نیسي د اوبو د هایدروجن مثبت جمع مګنیزیم هایدروکسی بروماید د کیمیاوي تعامل پر پایله کې دریمي الکول لاسته راغلل. چې لاسته راغلل دریمي الکول ورڅخه لاسته راغلل چې د TA په توري سره ښودل کیږي. ګرانو زده کوونکو دا شولو د ګرینارد ترکیبي تعامل د الکول لاسته راوړله. د سویي د الډیهایدونو د ارجاع څخه د پلاتین پښتون کې هم الکول ورڅخه لاسته راځي. کچېرې الډیهایدونه ارجاع کړو بیا هم ورڅخه الکول لاسته راتللی شي په دې ډول سره. مثلا کچېرې الډیهاید راواخلو R رابطه کاربون 2 رابطه د اکسیجن سره یو رابطه د هایدروجن سره د الډیهایدونو عمومي فرمول دی. کچېرې دا ارجاع کړو هایدروجن ور باندې نصب کړو کاتالیست پلاتین وکاریو په پایله کې جوړوي R رابطه کاربون دغه دوګونی اشتراکي اړیکه په یو غونی اشتراکي اړیکه باندې تبدیلیږي. 2 هایدروجن ور باندې نسبیږي CH2 رابطه OH پرایمری الکول اولی الکول ورڅخه لاسته راغله. همداسې وي کچېرې کیتونونه ارجاع شي کچېرې کیتونونه ارجاع شي د پلاتین پښتون کې دویمي الکول ورڅخه لاسته راځي. مثلا کچېرې کیتون راواخلو د کیتونونو عمومي فرمول R رابطه کاربون 2 رابطه د اکسیجن سره رابطه R جمع کچېرې دا هم ارجاع شي د پلاتین پښتون کې څه شي پښتون کې پلاتین پښتون کې دا هم ارجاع شي د کیمیاوي تعامل پر پایله کې دویمي الکول ورڅخه لاسته راځي. R رابطه CH رابطه R رابطه OH کاربینول کاربون باندې 2 د الکایل ګروپونه وصل دي نو دویمي الکول ورڅخه لاسته راغلل. د همدغه دوه کیمیاوي تعاملونو د ترسره کولو لپاره چې د الډیهایدو ارجاع ده بل د کیتونونو ارجاع ده ما تاسو ته ځینې موډلونه چمتو کړي دي. اول موږ داسې وی کچېرې الډیهایدونه ارجاع کو دا د الډیهایدونو عمومي فرمول دی R رابطه کاربون 2 رابطه د اکسیجن سره یو رابطه د هایدروجن سره میتانال یا فارم الډیهاید دی. کچېرې دا ارجاع کو یعنی هایدروجن ور باندې نسب 2 اتوم هایدروجن د کیمیاوي تعامل پر پایله کې اولی الکول ورڅخه لاسته راځي ایتایل الکول یا ایتانول ورڅخه لاسته راځي ځکه په کاربینول کاربون چې هایدروکسیل ګروپ پر وصل دی یو میتایل ګروپ وصل دی. هغه کاربون چې هایدروکسیل پر وصل دی کاربینول دی په همدغه کاربینول کاربون باندې یو الکایل ګروپ وصل دی نو بنا دا اولی الکول شول. کوم الکول شول؟ اولی الکول. دویمه کوم تعامل چې موږ اجرا کړو چې هغه د کیتونونو ارجاع و. کچېرې کیتونونه ارجاع کړو دغه د کیتونونو مجموعي فرمول دی CH3 رابطه کاربون 2 رابطه د اکسیجن سره رابطه CH3 دا هم کیتونونه شول. څه شای شول؟ کیتونونه. کچېرې دا ارجاع شي معنا په دې باندې هایدروجن وصل شي هایدروجن مو د پلاتین پښتون کې د دې سره یو ځای کړلو. کچېرې هایدروجن ورسره یو ځای شي د کیمیاوي تعامل پر پایله کې دویمي الکول ورڅخه لاسته راځي. دویمي الکول په کاربینول کاربون باندې په کاربینول کاربون 2 د الکایل ګروپونه وصل دي. څو د الکایل ګروپونه وصل دي؟ 2 د الکایل. نو ځکه دته موږ تاسو دویمي الکول هم ویلای شو. د الکایل هلایدونو له هایدرولیز کچېرې الکایل هلایدونه هایدرولیز شي پر پایله کې الکول او هایدروجن هلایدونه لاسته راځي. متوجه شئ تختې ته
که چیرې الکایل هلایدونه راواخلو R رابطه X الکایل هلاید جمع هایدرولیز یکو H رابطه O H H مثبت او H قسما منفی R قسما مثبت X قسما منفی ځکه د خپل الکترون دې ته ورکوي د خپل الکترون دې ته ورکوي نو کیمیاوي تعامل تر سره شوی مثبت د منفي سره مثبت د منفي سره اړیکه نیسي په پایله کې تشکیلي وي چې R رابطه او H الکول جمع H X هایدروجن هلاید عمومي شکل شو که چیرې یو مثال په ولیکو R ته قیمت ورکیو CH3 رابطه CH2 رابطه X ته قیمت ورکیو BR جمع HOH دغه HOH زه تاسو په هیڅ خاطر په دې شکل باندې لیکم HOH دا ساحه مثبت دا ساحه منفي په دې شکل باندې H رابطه OH مثبت منفي دغه مثبت د دغه هلاید سره اړیکه نیسي منفي HBr هایدروجن بروماید کم شو کله چې هایدروجن بروماید کم شول دغه هایدروکسیل ریڅي د برومین ځای نیسي نو جوړوي چې CH3 رابطه CH2 رابطه OH ایتانول ورڅخه لاسته راغلل چې ورڅخه لاسته راغلل ایتانول د همدې کیمیاوي تعامل د ترسره کولو لپاره ما یو موډل چمتو کړی ګوري ګران زده کوونکو الکایل هلاید دی CH3 رابطه X R رابطه X جمع OB H2O جمع څه شی H2O په پایله کې څه جوړوي CH3 رابطه CH2 رابطه OH ایتانول یا ایتایل الکول ورڅخه لاسته راځي دا شوله ګرانو زده کوونکو د الکول د لاسته راوړلو وروستۍ طریقه په ورځنیو چارو کې د ګرینار د معرب څخه د محلولونو د خواصو په پیژندلو او د هغوی په تشخیص کې ګټه اخیستل کیږي د اولی دویمي درېیمي الکولو په لاسته راوړلو کې مرسته کوي د موږ تاسو کولی شي موږ تاسو ګرینار د معرب د الډهایدونو کیتونونو فارمالډهاید سره یو ځای کو اولی دویمي درېیمي الکول ورڅخه لاسته راوړو الکول چې کوم دی په صنعت کې او په طبابت کې د کارونې مختلف ځایونه لري د میکروب ضد ماده په توګه د زخمونو پر پریمینځلو کې جراحي په عملیاتونو کې همداسې د پلاستیک په جوړولو کې د دواګانو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي ګران زده کوونکو د نن ورځ د درس اړوند ما تاسو ته د کانکور یوه پوښتنه چمتو کړې ده هغه پوښتنه داسې ده چې د ګرینار د معرب او الډهایدونو له کیمیاوي تعامل څخه کوم لاندې مرکب لاسته راځي دویمي الکول ورڅخه لاسته راځي ګرانو زده کوونکو د نن ورځ د درس اړوند ما تاسو ته کورنۍ دنده چمتو کړې ده دوی پوښتنې هره پوښتنه څلور ځواب لري سم ځواب به په نښه کړئ اوله پوښتنه که چیرې الکایل هلایدونه هایدرولیز شي نو کوم لاندې مرکبونه ورڅخه لاسته راځي دویمه پوښتنه که چیرې الډهایدونه ارجاع شي نو کوم لاندې مرکبونه ورڅخه لاسته راځي تر بیا چې زه ستاسو په درنه چوپړ کې حاضرېږم په لوی او بخښونکي الله مو سپارم ښه وخت ښې چارې الله مو مل شه